احمد مسعود وایي طالبانو له موږ یوازې د تسلیمېدو او بیعت غوښتنه کړې. د ملي مقاومت په نامه د طالبانو ضد جبهې مشر احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د دغې ډلې خبرې بریالي وې. په سلامونه مو ورکلی کوم د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره ایف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی مسعود دا څرګندونې د یو ویډیوي پیغام کې کولې. هغه وویل طالبانو یوازې د بیعت او یا ورته د تسلیمېدو غوښتونکي وو. له بده مرغه موږ د طالبانو په خبرو کې له دوو موضوعاتو پرته بل څه ونه لیدل. لومړی تسلیمېدل او دویم بیعت. دوی د هغو حل لارو اورېدو ته چې د افغانستان ستونزو په بنسټیز ډول حل کړي، یو داسې میکانیزم چې له مخې وکولای شو ګډو ژوند وکړو او د سولې فضا رامنځته شي، له بده مرغه چمتو نه وو. ښاغلی احمد مسعود د خپلو څرګندونو په اوږدو کې وویل چې د په وینا مقاومت او مبارزه به تر هغه دوام وکړي چې یو ټولګډونه او د خلکو د رایو پر بنسټ دولت جوړ شي. ښاغلی مسعود ژمنه وکړه چې د پخواني حکومت اړوندو ځواکونو د جذب او بیرته منظمولو په برخه کې په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. طالبانو لا په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوی دغه مخالفین په وینا یې اوس نه ملاتړ، نه امکانات او نه هم جغرافیه په لاس کې لري چې په وړاندې وجنګېږي. د ایف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.